د ښځینه وو لپاره دا پارک د جلال اباد ښار اومې ناحیې اړوند د رونټۍ ساحې ژوبڼ ترڅنګ د 10 میلیونه افغانیو په لګښت د جلال اباد ښاروالۍ او یون هابیتات موسسې په مالي همکارۍ جوړیږي. د ولایت مرستیاله حبیبه کاکړ وایي یاد پارک په 8 جریبه ځمکه کې د ښځینه وو د تفریح او ذهني ارامتیا په موخه جوړیږي چې پر وینا یې کارونه به په 8 میاشتو کې بشپړ شي. په دې پروژه کې سړکونه، ګلدانونه، د اوبو فوارې، د ماشومانو د لوبو سامانونه دا ټول په دې پروژه کې شامل دي. دا د ښځو دپاره د ترقۍ، ابادۍ، سوکالۍ یو زیری ده او دې ته به د نورو ولایتو میرمنې هم راځي د تفریح دپاره. په ورته مهال د جلال اباد سرپرست ښاروال روح الامین حسن له لوري د ښار اړوند 4مه ناحیه شانزاد پامیلویو ساحه کې بیا هغه 2 پارکونه چې 15 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي چارې پیل شوې. د دواړو مالی لګښت همکاري موږ سره د یون هابیتات مؤسسې د ښاري خوندیتوب او امنیت د پروګرام له طریقه شوې ده چې د دواړو پارکونو کارونه د انکشافي شوراګانو لخوا مخې ته ځي او د پروژې نظارت او کنټرول په مستقیم ډول باندې د دوی مسؤلیت دی او زمونږ هم مسؤلیت دی. په سیمه کې ځایي خلک له دغه دواړو پروژو خوښي ښیي او دا ډول پروژې د هیواد د آبادۍ او ښکلا په برخه کې اړینې بولي. زنانو لپاره دا ښه یو سهولیت ده او دا ښه یو موقع ده چې موږ زنانه دلته هر وخت راځي، کوم وخت چې ورسره وخت وي او فرصت لري واسي دلته خپل هغه وکړي، تفریح وکړي. د هغې مخنیوي دپاره موږ او زموږ د ولسونه ټول سره یو یو. دوی ټول په خپله هم څارنه کوي، هم یې کتنه کوي، هم یې لیدنه کوي، هم دا ساتي دا ځای. دا زموږ د ولسونو دپاره د تفریح دپاره کولی شي یو محصل وخت په وخت راشي د امتحان په وخت کې دغه ځای نه دلته کیني او یو څه د خپل ماسک کې هغه کې یاد کړي ولیکي دغه ځای کې. په ورته مهال د جلال اباد ښاروالۍ او یون هابیتات موسسې له لوري د درونټي امرخیلو کلي لپاره د 114 مترو په اوږدوالي هغه سړک هم ګټې اخیستنې ته وسپارل شو چې شاوخوا 6 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی و.